یو سړی وایي چې ولې د ما نوم اسلامي ایښی ده، نو ته مردګه ته سیکولر یې که نه، ته ملحد یې که نه چې په خپل نوم باندې شرمېږې. ما سره د ویډیو د زه مې پلار محکمې ته کش کوم چې په ما یې حسیب نوم ولې ایښی. ځواک چې شته وایي، ځواک دغه ده، ځواک له شیخ سره دا اوس زړیږي. زه افتخار کوم چې الله تعالی په پلار مې په ما داسې نوم ایښی ده چې په یاسین شریف کې اووه ځله د ما نوم راځي چې تلاوت یې کوې. زه افتخار کوم. ته خو مردګه وې چې ته د پلار په نوم شرمېږې، بیا یې تا پلار چېرته معلوم ده؟ چیرې ده ته ما ته لا پلار راوښی؟ راځه زه د ډي ان اې وکړم. ته ما له لایف نه کته کوې؟ چې زن بچی د دنیا تلویزیونونه قسم په خدای ما ته نوبت نیسي چې زه ورسره مرکه وکړم، بې ناموسه له سی ان ان نه، له بي بي سي نه، له ازادۍ راډیو، د عربي چینلونو پورې دی. د الله په ذات مې د قسم چې ما ته نوبت نیسي زه چا سره مرکه نه کوم. زه یې تا کوني لایف ته راځم، ته ما له لایفه کته کوې؟ زه تا ته دومره بې حیثیته ښکارم؟ د سپګن زو زه چې دوبۍ ته راغلی یم 10 ورځې مې کېږي، ما یو ریال مصرف نه ده کړی. کوم رقم عزت چې ما ته افغانانو راکړی دا یې په دې نه ده راکړی چې ما د چا بې ناموسي کړې ده. د غیرت ژوند مې تېر کړی. لایف شیر کې سنبۍ ته یې ورورسوي، ورته راسه د سپي زو. ما بل څوک منې کول چې تا ته توهین ونه کړي، ته به د سړي زوی سې، یوه ورځ به عقل او منطق فکردار سې. ټولو ته اجازه ده سر له سبا د ده ټول ریکارډونه راوباسئ. د دې ملحد، د دې سیکولر، د دې مردګاو، د دې لوڅکوني، د دې بې غیرته، د دې فاحش، د دې تښتېدلي ټول عمر دی په سنبۍ ورکولو کې تېر سو. راغلی دلته اوس مبارز درنه جوړ سو. بچیه موږ په دې شیونو کې سار سپین سو. مبارزه د نر نه زده کوه، ته د ما د کړوسي په ځای نه یې په مبارزه کې. زه هم د ټیک ټاک، هم د فیسبوک، هم د ټویټر، هم د ټولو رسنیو سردار دی، هم سلطان دی. د ما به اجازې چې کونه وښورئ، په خدای داسې تیښې پیښې د کوم داسې کسان زه په دې رسنیو کې لرم، که تا ما نه بیا په ټیک ټاک کې لایف وکړه زوی به دی یم، او یا د ټیک ټاک رانه پاتې سو. ته ما نه پېژنې، زه په خدای زه غرض نه کوم. د تا ښکرور ما قسم په خدای ووهلي دي، د تا ښکرور ما زغلولی دي. تیزنه په دغه ټیک ټاک، په دې فیسبوک کې ورسه له نیکونو نه دې پوښتنه وکړه، ما تاریخ پکې پرېښی ده. راسې احمدشاه بابا غل ده، میرویس خان نیکه ډاکو ده، او نجیب شهید ده، قهرمان ده. راسه د نر زوی څه ته د نجیب په سر ما سره بحث وکړه. راسه تی ما نه خالی افغان ثابت که ما ګیره او برې درته ونه خریل د تا زوی، صرف افغان ثابت که. پس کنه قبر تر اوس درته معلوم نه ده. شهید، د شهید انتخاب به ته کوې. ما 20 وارې درته ویلي د شهید انتخاب به ته نه کوې. کنې دغه شیخ ده ولا در باندې کته وپورته یې کړم. ما د دې مظلوم ملت په سر باندې ما ته افغانانو قدر را کړی دی. زه هیڅ حیثیت نه لرم، زه په دې معامله نه کوم مردګاوه، زه تا غوندې نه یم. زه څوک یم چې ما ته خلک نوبت نیسي، ما ته ډوډۍ کوي. د عزت زه په ټول عمر باندې نه معامله کوم چې ټوله دنیا ما ته څوک راکړي، ما پښو ته یې واچوي، زه به د عزت باندې معامله ونه کړم. بیخي بې فکره سه، او نه به تاسو ته میدان پرېږدم. زه اصیل یم، زه رمونه نه یم، زه د خپل پلار بچه یم، زه نمک حرامه نه یم. دا د خلکو د شفقت لاس په ما ده، دا د دغه ملت او د دغه مظلومانو د غږ اوچتولو لپاره په ما ده. ما چېرته په چا سره ګفټونه نه دي کړي، ما پنشمنټ یې نه دی کړي. همدغسې به په عزت باندې روان یم. پس کنزو ډېر یا د 400 ټیزان، زه د لغمان یم.
ته څه وایي زه د لغمان یم لغمان یم نه ما سره پاسپورت نشته ما سره شناختی کارت نشته دا بلې بیا وایي ځای د 400 ده بیا هغه وایي زه د سره نه دا افغان نه ده ځکه دا نجیب تباد وایي داسې غږېږي دومره په تکلیف غریب غږېږي ورور ساده وغږېږه تا غوندې خبره دا افغان نه ده زه د سره بحث نه غواړم ښه ته پوهېږې چې ته په نجیب غیرت کې د ما د 2 میلیونو شهیدانو توهین کې ته پوهېږې چې باچا خان د انګریز د مستعمرې خلاف و خو د روسانو ګوډاګیو روسانو ته د رحمت پرښتې ویلې پوهنتون زامنو په مسکو کې ویلې صحیح ده او میلو دې څه وایي وایي زه په دې لارو بار نه وایم چې یعنې لارو بار یم افغانستان پوه شئ میلو دې د سینټ په یوه چوکۍ باندې خپل هر څه له لاسه ورکړه ما خو همیش تا سره په متقابل احترام خبرې کړي توهین دې د ما مشر ته وکړه د مشر په خوله کې مې درته لونګین کېښوده قطع کولم دې ولې ته په ما غازي ته خالد بن ولید نه منې په ما غازي امان الله خان منې ته پیغمبر نه منې په ما غازي امان الله خان نجیب منې ته عربي قرآن نه منې په ما باندې د لیلن کتاب منې توهین نه توهین به مې مسته درته ویلي دي توهین بچانه نصیحتونه به نه راته کوئ قسم په خدای دا پاور بینک هم په دې هغه در منډم نصیحت هم ځان ته کور کې وکړئ په کور کې څوک د سره په یو کاسه ډوډۍ نه خوري دلته چې ټیک ټاک راسئ نصیحتونه هم شروع کړي د ټیزن زامنه ولا امریکې ته ولا د دنیا کوم کونج ته زه غواړم زه تللی سم د ما د هیواد په پاسپورټ کې پاور ده هیواد نه وتښتېدلی ټولې رسنۍ هم په سر اخیستې دي زه قسم په خدای زه مریض یم زه خپل تکلیف لرم دغلته راغلی یم خپل علاج وکړم زه دلته نه عیاشي ته راغلی یم نه بدماشي ته راغلی یم نه بل شي ته راغلی یم خپل میشن مې د خپل هدف مې د خپل هدف ته ځان رسوم د هیواد غدار که په امارت کې وي کله امارته بهر والا دغسې خوله کې یې ګوتې وراچوم تاسو سره ګاپو لګوم تاسو سره لږ شوخي وکړم لږ زره وروره طبیعت راسته کړم تاسو د سپي زامن ښی دا لیونۍ سوی ده په والله چې پوستین مې چپه واغوسته که بیا تاسو ما نه په میډیا کې خبر وکړه زه به هم زوی یم زه عاجزي کوم زه ملنګي کوم زه کبر نه کوم زه غرور نه کوم ټیک ټاک ته ولې راغلی ولې ټیک ټاک د مور ایجاد ده فیسبوک ته ولې راغلی ولې دا د عادي جوړ کړی ده او ټویټر کې څه شی کې ولې دا د خور دا ایپ جوړ کړی ده چی شی دی ولې څه به کومه